سمه ده خان باید خپل دسترخوان پرانستی وساتي او دا په امریکا کې کانګرس کې هم شاید تر ټولو غټه خبرم دا کیږي د CIA د ریپورتونو په بنیاد باندې چې د امریکا د جمهوریت قومي ذمہواری ده چې هغه د بیوزلو او بے کمزورو خلکو کومکونه چې دی هغه نه خپل ذمہواری نشه پشا نشي. محترم همدرد صاحب دا د USAID ذکر چې کما د سبزی صاحب نه پښتنه کړي په کې لس اتیا سلنه هغه کم کړي دي افغانستان باندې لازم د اثر شوه دي او چې اوس وی چې نړۍ نور مرسته چې دی هغه کمیږي موږ سره واځي نه سلنه مرسته راغونډ شوه دي. تاسو په خپل لمنۍ خبره کې دا داوا کړی و چې افغان طالبان د دې ظرفیت نه لري نو کو نړۍ مرستې کمیږي او چا سره فکرمندي ده او طالبان ظرفیت نه لري او تاسو دا هم ول چې اثر به په عام تن باندې ډیر جوړ او زیات کیږي نو متبادل پلان یا منصوبه یا کم ته چې پلان بي وي د ملګرو ملتونو د دې فکرمندۍ په بنیاد د پښتنه قوم چې کچري نړۍ سرګیونه غړولې د افغانستان په مورد کې نو یو بدترین بشري ناورین سره افغانان مخکې دي چې نړۍ به بیا لاسونه مروړي خو داغي جوړل بیا ممکن نه دي. سم متبادل پلان شته نړۍ سره یا تاسو فکر کوئ د یو خط په توګه باندې چې سبا کیږي؟ ګورئ تر ټولو ښه حل لاره دا ده چې په افغانستان کې یو داسې نظام رامنځته سي چې هغه د نړیوالو لپاره هم د منلو وړ وي او د ټولو افغانانو لپاره هم د منلو وړ وي، یعنې هم ملي مشروعیت ولري هم نړیوال مشروعیت ولري. په دې سره تر ډیره پورې د سیاسي ستونزو د ټولنیزو ستونزو د حل ترڅنګ اقتصادي ستونزې هم حل کېدلی سي، د نړیوالو مرستې ستونزې هم حل کېدلی سي. موږ چې کله په جمهوریت کې وو نو له نړیوالو سره مو په فکر کوم 2013 کال کې ټوکیو میچوال اکاونټیبلیټي فریم ورک جوړ کړ. دا په دې خاطر جوړ شو چې یو وخت کې افغانستان ته نړیوالې مرستې راتلې، له افغانستان څخه به د مرستو د شفافیت یا د جواب غوښتنه به کوله، جواب به ترې غوښته، ولې نړیوالو به ځواب نه وایي. هغه بجټ چې هغه به آف بجټ و خپل نړیوالو به چې هر ډول غوښته په افغانستان کې به مصرفولي، د هغه ځواب به چا نه وایي. نو په همدې خاطر دغه د متقابلې ځواب ویونې یو فریم ورک رامنځته سه چې په هغه کې نړیوال هم مکلف وو تر څو د افغانستان حکومت ته د مرستو د تطبیق په برخه کې ځواب وایي، شفافیت تامین کړي او د افغانستان حکومت هم مجبور و چې دا کار وکړي. بله خبره دا چې د افغانستان د حکومت په هغه وخت کې تر ډیره پورې تاکید پر دی چې دغه نړیوالې مرستې باید لوړه فیصدي د آن بجټ له لارې، یعنې د دولت د افغانستان د دولت له لارې تطبیق سي او خارجانو یا نړیوالو به اکثره وخت کوشش کوو چې ډیره زیاته برخه د دې مرستو به په آف بجټ مصرفولې او په دې باندې د افغانستان حکومت هم هیڅ ډول کنټرول نه درلوده. دلته اوس یو ستونزه چې شتون لري هغه دا ده چې نړۍ طالبان په رسمیت نه پیژني او طالبان نړۍ ته په افغانستان کې دومره آزاد لاس نه ورکوي، ځکه هغوی په دغه مؤسساتو باندې چې په افغانستان کې په مختلفو برخو کې فعالیت کوي د شک په سترګه ګوري. هغوی وایي چې دا استخباراتي ادرسونه دي او دغه مؤسسات چې د نړیوالو یا بشري مرستو په نوم باندې راځي په افغانستان کې فعالیت کوي، دا یو ډول استخباراتي دندې ترسره کوي. یعنې دلته هغه دوه اړخیزه اعتبار یا باور چې نړۍ په طالبانو نه لري، طالبان پر نړۍ نه لري، باوجود دي چې امریکا له دوی سره په دوحه کې دغه هوکړلي کې قرارداد یا هر څه چې ورته وایي دا امضا کړ او بالاخره دوی د جمهوریت په ځای راوستل، جمهوریت یې پرې ریپلیس کړ یا ځایناست یې کړل دوی. ولې د هغه سره بدبختانه دوی په داسې یو حالت کې دي چې نړۍ لا هم پر دوی باندې باور نه لري او په همدې خاطر دوی په قصدي ډول په نړۍ باور نه کوي او په افغانانو باندې یو ډول فشار واردوي. نو زه فکر کوم د اقتصادي حالاتو لپاره دا ده چې باید یو داسې حکومت رامنځته سي چې هغه نړیوال رسمیت ولري. که دا ونه لري نور ټول لارې موقت دي، مؤسساتو له لارې کې خو دې کې اوس دې کې ټکي او همدرد صاحب دې کې تاسو کوم د دې ویرې یا د دې بلا د مخ نیولو لپاره چې کوم دیوال یا د غورلو کوم فارموله خای هغه د یو داسې حکومت چې هغه نړۍ ته قبول وړوي. خو اوس زمونږ محترم فقیري صاحب چې کوم منظره موږ ته خایا خو نورم بوګنون کې دا دی چې مسکو، بیجینګ، واشنگټن او نور د طالبانو نه په خلاخ کاری او په ظاهر داسې معلومیږي چې هغه دا خلک نه بدلول غواړي او دا غو شاید ویرا د دې د دریس دی په یو سشن شکل کې زری نور سړون کې داسې وای. نو که واسکو، واشنگټن او بیجینګ خوشاله دي نو څنګه بیا دا تاسو کوم پلان وړاندې کوي چې داسې نوې حکومت رامنځته شي په داسې حالاتو کې د دې طاقتونو د خوخي بغیر څنګه دی شي؟
مسکو ولې له طالبانو سره خوشاله ده؟ موږ باید په دې دلایلو باندې وغږیږو. مسکو د دې لپاره چې په افغانستان کې که نن طالب حاکم ده که غیر طالب حاکم سي که هر څوک حاکم سي، مسکو مجبوره ده چې له افغانستان سره یو ډول تعامل ولري ترڅو په افغانستان کې ناامني مرکزی آسیا هیوادونو ته سرایت ونه کړي، هلته ونه رسیږي. او بیجینګ په دې خاطر له افغانستان سره اړیکو ته اړتیا لري چې بیجینګ په افغانستان کې پانګونه کوي، هغوی هم له اقتصادي اړخه په افغانستان کې غواړي خپله پانګونه وکړي. هغه کومې کوریډور چې دي چې هغه له چین نه تر پاکستان او هند پورې باید ورسیږي، په هغه برخه کې دوی غواړي چې پانګونې وکړي، او ترڅنګ په افغانستان کې خپل سیاسي او اقتصادي نفوذ ساتل غواړي. یعنی دغه دوه علتونه دي چې مسکو او بیجینګ دلته خپل علاقمندي لري. ترڅنګ ایران او پاکستان هم همدغسې په افغانستان کې چې هر حکومت وي دوی به تل کوښښ کوي باوجود د دې چې پاکستان دوه مخې پالیسي لوبوي له افغانستان سره، او دغه پراکسي ډلې همیشه تشویقوي، د دوی په واسطه باندې ټرین کیږي، افغانستان کې ناامني رامنځته کیږي. ولې د هغه ترڅنګ په رسمي ډول سره دوی هغه خپل اړیکې د افغانستان هر ډول حکومت چې وي رسمي اړیکې هم ورسره پالي، ډیپلوماسي ورسره مخ ته بوځي، ځکه چې د پاکستان ګټې په دې کې دي، د ایران ګټې په دې کې دي، د چین او مسکو ګټې په دې کې دي. ولې واشنگټن له طالبانو سره ښې اړیکې لري؟ لکه څنګه چې فقیري صاحب ورته اشاره وکړه، لومړی خو دا ده چې واشنگټن که چیرې له طالبانو سره ښې اړیکې نه درلودلې، دوی ته به دا مالي مرسته په دوامدار ډول نه ورکوله. په دوحه کې به دا هوکړه لیک نه ورسره امضا کوو چې دوی به مالي مرستې له طالبانو سره جاري ساتي. یوازې طالبان د دومره کوښښ وکړي چې له افغانستان څخه د امریکې متحدینو ته کوم ګواښ پیښ نشي، او د دې ترڅنګ دوی باید حد اقل د امریکا په خلاف په افغانستان کې نور هیڅ شعار ورنه کړي. او موږ تاسو د دې شاهدان یو چې په طالبانو لخوا څخه فعلا نه د امریکا په خلاف څوک غږیږي، نه د پاکستان په خلاف داسې تونده خبره څوک کولی سي، او نه حتی د مسکو او بیجینګ په خلاف، ځکه دا خلک ښې اړیکې ورسره ساتي، ځکه چې امریکا ورته پیسې ورکوي د وس لپاره، تمویلوي، او دوی هم تر ډیره پورې د هغوی په خلاف خبرې نه کوي، نه د جهاد خبره کوي، نه د امریکې په خلاف خبره کوي، نه حتی د ټرمپ د ډیرو ناوړو کړنو په اړه باندې څوک خبرې کوي، نه د اپسټین د فایلونو په اړه څوک خبرې کوي، ځکه چې ټرمپ یو وارنینګ یا اخطار یا ګواښ ورته وکړي دوی بیرته بیا خاموشه سي. له دې معلومیږي چې د دوی اړیکې شته سره. ولې مهمه دا ده چې هلته د سی آی ای یا خاصتا د امریکا په خارجه پالیسۍ کې د افغانستان په اړه هلته څه شتون لري د اوږدمهاله او منځمهاله لپاره. آیا امریکا غواړي طالبان بیا د 15 کالو 8 کالو یا 10 کالو لپاره په افغانستان کې وساتي ترڅو افغانستان په ډیر کم بجټ سره مدیریت کړلی سي، او کنه دوی د ډیر وخت لپاره راوستي دي، لکه د ایران اخوندان چې موږ تاسو ګورو چې هغلته تقریبا نیم ایرانیان د هغوی نه په قهر دي، په غوسه دي ورته، هغوی غواړي چې بیرته شاهي نظام رامنځته سي، ځکه یوازې هغه کسان په حکومتونو کې کار کوي، د ایران په حکومت کې کار کوي څوک چې د اخوندانو طرفداران دي یا د دوی له کورنیو څخه دي، ولې نور خلک ټول ترې محروم دي. په همدې شکل کې چیرې طالبان هم د ډیر وخت لپاره راوستل سوي اوسي او امریکا دا وعده ورسره کړي چې تاسې پاتې یاستئ، نو زه فکر کوم دوی باید په خپلو پالیسیانو کې تغییر راولي، یو ټول شموله او ټول ګډون حکومت په افغانستان کې رامنځته کړي ترڅو هم د طبیعي پیښو پر وړاندې مبارزه وکولی سو، هم د افغانستان د اقتصاد په ورځ کې ټول په ګډه کار وکولی سو، او هم په سیاسي لحاظ باندې د ملي مشروعیت او نړیوال مشروعیت دغه ستونزه نوره حل سي.